سلام، اوس هم د 11 بجو خبرونه. د غزني په مرکز کې د یو موټر بم برید له امله د څارګر ملي ادارې 2 کارکوونکي او 4 ولسي وګړي ووژل شول. د غزني د والي ویاند محمد عارف نوري زیاتوي دغه پیښه نن سهار نږدې 8:30 بجې د غزني ښار په شامید سیمه کې د څارګر ملي ادارې یوې حوزې ته نږدې په یو باروړونکي موټر کې د ځای پر ځای شویو چاودونکو توکو د چاودنې له امله رامنځته شوې ده. د نوموړي په وینا په دې پیښه کې د څارګر ملي ادارې 9 غړي او د 43 زده کوونکو په ګډون 80 نور ولسي وګړي چې ښځې هم پکې شاملې دي ټپیان شوي دي. طالبانو د دغه برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی له طالبانو سره اوسنی پړاو خبرې ټاکونکې او ګټورې بللي دي. زلمي خلیزاد په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د امریکا او طالب استازو ترمنځ د اووم پړاو په خبرو کې دواړه لورو د سولې هوکړې پر ټولو 4 ټکو لکه د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې ضمانتونه، د بهرنیو ځواکونو وتل، په بین الافغاني خبرو کې برخه اخیستل او دایمي او هر اړخیز اوربند باندې د پام وړ پرمختګ کړی دی. له دې سره سم په قطر کې د طالبانو ویاند هم ویلي چې دوی د خبرو له پرمختګ راضي دي او هیله یې څرګنده کړې چې پاتې کار هم ژر بشپړ شي او په وینا یې تراوسه له کوم خنډ سره نه دي مخ شوي. ویل کېږي د خبرې د بین الافغاني ناستې له امله نن او سبا درول شوي او بل سبا به بیا پیل شي. له دې سره سم په قطر کې د ځینو افغان سیاسیونو او طالب استازو ترمنځ یوه بله بین الافغاني ناسته نن سهار پیل شوه. په دې 2 ورځنۍ ناسته کې چې د قطر او آلمان په هلو ځلو جوړه شوې په افغانستان کې د سولې په اړه بحثونه کیږي. ویل کېږي په دې ناسته کې څه باندې 80 افغانان او د طالبانو 10 کسیز پلاوی ګډون لري. د اداري فساد د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې د عدلیې او قضایي مرکز ځانګړي څارنوالۍ یو کارکوونکی تېره ورځ د کابل ښار د 5مې ناحیې په شاوخوا سیمو کې په یو وسلوال برید کې وژل شوی او یو بل یې ټپي دی. د لوی څارنوالۍ ویاند زیاتوي دغه کسان چې عبدالقدیر او کریم الله نومیږي د کمپنۍ په بازار کې تر برید لاندې راغلي دي. ویل کېږي بریدګر په تېښته بریالي شوي دي. ولسمشر غني وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون ډېر ښه قانون دی خو د تطبیق په اړه یې باید عملي اقدامات وشي. ښاغلي غني تېر مازدیګر اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون له غړو سره په کتنه کې زیاته کړه اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د ولایتونو د اړتیاو واضح جدول جوړ او د هغې ستونزې او حل لارې دې پکې راونغاړل شي. د نوموړي په باور د اساسي ارزښت په موخه اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون سراسري کمپاین ته اړتیا لري څو په دې اړه په مرکز او ولایتونو کې واضح عامه پوهاوی وشي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر خبریالان لا هم پر وخت د اطلاعاتو د نه ترلاسه کولو له امله سر ټکوي. او څه باندې 200 کیلوګرامه چاودونکي توکي تېره ورځ په بدخشان کې کشف او ترلاسه شول. د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمي وایي د دغو موادو د لیږد په تور 3 کسان هم نیول شوي دي. له دې سره سم د دغه ولایت په مرکز کې 10 کیلوګرامه نور چاودونکي توکي او څه باندې 180 بوشکې تیزاب چې د هیروینو په جوړونه کې ترې ګټه اخیستل کېږي هم ترلاسه او په تړاو یې 2 کسان هم نیول شوي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.